سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د خصوصي برخې غړي که څه هم د لاجوردو د لارې له پرانیستو هرکلی کوي، خو په یاده پروژه کې یو شمېر ننګونې د سوداګرو پر وړاندې جدي خنډونه په ګوته کوي. د موټر چلوونکو پر وړاندې د ویزو ستونزې، د معیاري بنسټونو نشتون، په تورغونډي او واقعینه بندرونو کې د سړو خونو نشتون او دغه راز په سرحدي ولایتونو کې امنیتي ستونزې د یادې پروژې پر وړاندې له سترو ننګونو بلل کیږي. طالبان د جګړې په زیاتوالي او د ولسوالیو په نیولو سره غواړي چې د سولې په بهیر کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي. یو شمېر پوځي شنونکي په دې باور دي چې حکومت د ولسوالیو د پاکونې په موخه ستر عملیات ترسره کړي څو د سولې په خبرو کې برلاسي واوسي. په همدې حال کې امنیتي مسؤلین په هیواد کې د لاسه تللو سیمو د بیرته ترلاسه کولو په موخه د عملیاتو له ترسره کېدو خبر ورکوي. په افغانستان کې د امریکا د پراختیایي ادارې اړوند د پروموټ پروګرام د میرمنو د اقتصادي برخې د فعالیت دریم کال پای ته ورسید. په دې پروګرام کې څه باندې 2000 میرمنې چې له 6 تر 9 میاشتو پورې زده کړې ترلاسه کړې وې، د خصوصي برخې په څه باندې 1400 بنسټونو کې په کار ګمارل شوي او دغه راز نږدې 2000 میرمنو ته د ځانګړو مهارتونو په برخو کې هم روزنه ورکړل شوې ده. که د هیواد مالیاتي قانون بیا تعدیل نشي، د افغانستان اقتصاد به له رکود سره مخ شي. د خصوصي برخې غړي وایي په اوس وخت کې د مالیاتو د زیاتوالي او د حکومت له لوري یې په روبار ډول راټولول د دې لامل شوي څه باندې 80,000 سوداګریز شرکتونه په هیواد کې له کاروباره لاس واخلي. د خصوصي برخې غړي وایي مالیاتي قانون چې له سوداګرو د میاشتني او روبوار راپور د وړاندې کولو غوښتنه کوي، اوس مهال یې په هیواد کې سوداګریز بهیر ته ډیر زیان رسولی او له همدې امله په تیرو 2 کلونو کې شاوخوا 8000 سوداګریز شرکتونه له کاروبار څخه لاس په سر شوي دي. د دوی په خبره شته وضعیت په کتو سره اړتیا ده چې افغان حکومت د پانګونې د جلب کېدو لپاره پر عایداتو د مالیاتو قانون بیرته تعدیل کړي. با توجه به نرخ بیکاری در افغانستان، با توجه به ای که اضافه از 50% مردم ما زیر خط فقر زندگی میکنه، 70% مردم ما بیکار هستند، عاید ندارن، توان خرید ندارن. اونا اگر هر قدر ما مالیات و محصول بالای اموال بلند میبریم، در آخر روز متضرر مستهلک میشه. همین مستهلکی که بیکار است، فقیر است، غریب است، بیچاره است. خو د مالیې وزارت مسئولان وایي چې پر عایداتو د مالیاتو قانون د خصوصي برخې په غوښتنه تعدیل شوی دی. دا ټول تغییرات د خصوصي سکتور په نمایندګۍ د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سره په هماهنګۍ باندې شوي دي. د خصوصي سکتور په نمایندګۍ باندې په ټولو مجالسو کې د خونې استازي موجود وو. کله چې دواړه ته خواوې د افغانستان دولت او د اتاق د تجارت په تفاهم سره ورسېدل. د خصوصي برخې په خبره د مالیې قانون چې اوس مهال د حکومت لخوا پلي کیږي، د نړۍ په هیڅ هیواد کې چې ښه اقتصاد لري نه پلي کیږي او دا قانون فساد ته ډیره موقع رامنځته کوي. او په کابل کې د سړک پر سر د عکسونو نندارتون 13 ورځ جوړ شو. د یاد نندارتون سمبالونکي وایي خلک له جګړو ستړي شوي او په دې پروګرامونو سره غواړي د دولت وسلوالو مخالفینو ته د سولې پیغام ورسوي. په همدې حال کې د یاد نندارتون نندارچیان له وسلوالو مخالفینو د جګړې د پای غوښتنه هم کوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.